د افغاني سرې میاشتې ټولنې له لوري په بلخ ولایت کې پر 650 اړمنو کورنیو 19 میلیونه او 1500 زره افغانۍ نغدي مرسته وویشل شوه. دغه مرسته د افغاني سرې میاشتې ټولنې له لوري د ICRC نړیوالې کمیټې په مالي ملاتړ د بلخ ولایت په چهار بولک ولسوالۍ کې پر 650 اړمنو او بېوزلو کورنیو وویشل شوه. د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي هرې اړمنې کورنۍ سره 10,000 افغانۍ نغدي مرسته ترسره شوه. افغاني سره میاشت وتوانېدله چې د بلخ ولایت په 2 ولسوالیو چاربولک او بلخ ولسوالیو کې 1400 کورنۍ هغه چې فقیرترینه او مسکینترینه کورنۍ وي هماغه ولسوالۍ سروې کړلې، هماغه کورنۍ سروې کړلې او هرې کورنۍ ته 10,000 افغانۍ ورکول کیږي چې مجموعاً 19 میلیونه افغانۍ کیږي. له مرستو برخمن شوي بېوزله کورنۍ د افغاني سرې میاشتې ټولنې لخوا وروسته له سروې اړمن او مستحق پیژندل شوي چې له ثبت او راجستر کولو وروسته دغه نغدي مرسته ورسره شوې ده. اړمنې کورنۍ د افغاني سرې میاشتې ټولنې لخوا له یادو مرستو کولو خوښ دي، خو دوی وایي چې دا یې د درد دوا نه کیږي او باید لا ډېرې مرستې ورسره وشي. مشکلات ما چشم ما نابینا است دیگه، شکم ما پای ما هر طرف پارچه مین خورده زخمی شدیم. زمستان میای از هر طرف ما 2 دفعه مراتب مین انفجار داده، 2 دفعه 1 دفعه هم نیست. مشکلات ما بسیار زیاد است، چرا از طرف اقتصادی مشکلات هم داشتیم، از صحت هم مشکلات داشتیم از طرف جان. تا یک حدی خو مرفوع میسازد، 1 ماه 2 ماه خو گزاره میکنیم. سرازی بسیار این کمک زیاد است به ما مردم در این ماه زمستان سختی بسیار مفید تمام شد برای ما مردم کمک از سره میاشت. د یادونې وړ ده چې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د مرستو پر دوام 13 ورځ دغه ټولنې د غزنی ولایت د معتادینو په مرکز کې له 200 معتادینو سره د 4 کلمه غیر خوراکي توکو مرسته هم ترسره کړې ده. د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي په دغه مرستو کې 1000 کمبلې، 100 سیټه د پخلنځي توکي، 100 پتنوسونه او 10 ترپالونه شامل وو.